بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ د مایکروسافت ورډ پروګرام تر ریویو پورې او بیا مو ټریک چینجز کمانډونو باندې خبرې کړې وو. نن راځو کمپیر باندې خبرې کوو. کمپیر په واسطه موږ تاسو کولی شو چې دوه ډاکومنټس کمپیر کو مقایسه کو. ګوري ما یو دوه ډاکومنټس لیکلي افیس 2010 په اړه باندې ما یو څه معلومات لیکلي. همدا ډول افیس 2021 په اړه باندې بیا ما اپډیټ لیکلی. دا به هم ورته لږ کم کو، دا به ورته دې پورې کم. دا معلومات ما لیکلي دا به هم ورته بولډ کم او همدا ډول دا لیکل به ورته جسټیفای کم او دا فایل به ځان سره سیف کم. ګورئ یو افیس 2010 په اړه ما معلومات لیکلي او بل هم د افیس 2021 په اړه باندې ما ریوایز کړی او اپډیټ کړی مې دی. دا دواړه غواړم مقایسه کم، پرتله یې کم چې دغه افیس 2021 کې څه خبرې اضافه دي او مقایسه یې کمه. نو ریویو ته راځم، کمپیر ته راځم او د کمپیر څخه وروسته ورته اوریجنل ډاکومنټ خپل انتخابوم چې په ډیسکټاپ کې صف دی، هغه 2010 افیس دی. او همدا ډول راځم ریوایس ته ورته وایم چې یار انډیواله یو 2021 دا زمونږ ریوایس ده. هغه افیس کې لږ سپیلنګ هم غلط شوی خو زه خیر نو دا اوکې کومه. ګورې ما ته دلته اوس انفارمیشن راکوي چې په افیس 2021 کې دغه قصې دي او په افیس 2010 کې دغه خبرې وي. دلته وایي چې ممتاز انسټیټ 2010 چې دی ممتاز ډیلیټډ او ممتاز انزرټډ 2021 یعنی 2010 له منځه تللی دی او 2011 چې دی 21 چې دی اپډیټ دی. داسې یو انفارمیشن 2010 باندې دلته ختم کش کړی یعنی دا نور ایکسپایر شوی او 2021 اپډیټ راغلی. ګورئ زه راځم دا ډونټ سیف کوم او له دې څخه وروسته دغه افیس 2021 ته بیرته راځم او له دې څخه وروسته زه دلته کلیک کوم او دغلته په دې افیس 2021 کې یو پاراګراف زه اضافه لیکم او له دې څخه وروسته دا زه سیف کوم. چې کله هم دا ما سیف که بیا کلوز کوم او راځم یو نوی ډاکومنټ اخلم. چې کله هم نوی ډاکومنټ مې واخیست نو اوس بیا ریویو ته راځم. چې کله هم ریویو ته راغلم کمپیر باندې کلیک کوم او په کمپیر کې زه ورته وایم چې کمپیر کا. ډیسکټاپ ته راځم 2010 افیس او 2021 افیس غواړم کمپیر کم. نو دلته 2021 ورته انتخابوم او اوکې کوم. چې کله مې اوکې که ګورې دلته ما ته وایي چې په 2021 افیس کې دغه معلوماتونه دي او په 2010 افیس کې دغه معلوماتونه وو او بعضې ځایونو کې شته اضافه والی راوړی هغه ټول به دلته راشي او 2010 افیس چې دی هغه نور ایکسپایر شوی دی یعنی په هغې سور خط کش کړی دی او دلته هم ریویژن یې درته انفارمیشن راکړی دی چې 2021 افیس چې دی اول 2010 افیس و دا نو ډیلیټ شوی ایکسپایر شوی او دغه 2021 افیس یې پر ځای باندې څنګه شوی انزرټ شوی دی او دغه څه معلوماتونه چې پکې ما اضافه کړي وو هغه هم دلته ما ته ریویژن کې وښوده. نو دلته د دې څخه هدف همدا ده چې تاسو یو دوه ډاکومنټس کمپیر کولی شئ چې څه تغییرات پکې راغلی دي او کوم یو ایکسپایر دی او کوم یو اپډیټ دی. بله خبره هم دلته مهمه خبره په دې کې دغه د ریسټریکټ ډاکومنټ دی. ګورئ زه به دا ډونټ سیف کم او رای به شم دغه افیس 2010 به خلاص کم. کله مې چې دا خلاص که زه غواړم دغه ډاکومنټ ریسټریکټ کم چې څوک پکې ایډیټینګ ونه شي کولی. نو ریویو ته راځم او ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم. کله هم چې ریسټریکټ ایډیټینګ ته راغلم شو اونلی دس ټایپ اف ایډیټینګ ان ډاکومنټ ورته انتخابوم. له دې څخه وروسته یس سټارټ انفورسینګ او یو دوه درې څلور به ورته پاسورډ ورکړم
پاسورډ به کنفرم کوم او اوکې به یې کوم. ګوري دغه ډاکومنټ کې زه اوس ایډیټینګ نشم کولی چې کله زه کیبورډ پریس کوم ماته دغه صفحه خلاصیږي وایي دا پروټیکشن ته سټاپ کا. نو چې زه په سټاپ پروټیکشن باندې کلیک وکړم ما نه پاسورډ غواړي. که پاسورډ ورنه کم کینسل کم او دلته لیکل وکړم نو لیکل نه کیږي. نو د دې څخه هدف دا دی چې کله هم موږ غواړو چې زموږ یو ډاکومنټ کې څوک لیکل ونه کړي. ګوري دلته ډېر زیات اپشنونه آف شوي هم دي. ډېر شیونه دي چې موږ او تاسې نشو کولی. ګوري مکمل آف شوي دي. نو په دې ډول سره یو ډاکومنټ موږ کولی شو چې ریسټریکټ کړو، مکمل یې بند کړو چې بل څوک پکې ایډیټینګ ونه کړي. خو کله هم چې زه راځم دوباره خپله غواړم چې پکې ایډیټ وکړم نو ریسټریکټ ایډیټینګ ته راځم. هغې نه وروسته سټاپ پروټیکشن ورته انتخابوم او پاسورډ خو ماته زده ده نو هغه به ورته ووهم چې 1 2 3 4 اوکې به یې کړم. چې کله مې اوکې کړه ګورې ټول کمانډونه بیرته ماته فعاله شو. اوس چې زه غواړم لیکل وکړم ګورې لیکل هم کولی شم. نو دا دوه خبرې مهمې وې چې څه رقم ډاکومنټس کمپیر کولی شو، څه رقم خپل یو ډاکومنټ ته چې دی ریسټریکشن ورکولی شو. بل موضوع دلته ګورې دغه لیکل ما کړي دي ویو ته راځم او غواړم چې دا ویو کوم څه ډول یې غواړي ویو کې ریډ موډ کې راته وښایي. ګورې دا د ریډ موډ شو چې یوازې لوستلی شو. سکیپ کوم یې ورته وایم یاره ریډ موډ کې مه ښایه پرنټ لیوډ کې راته وښایه. دا کوم ویو کې چې ولاړ یم نو دا د ویو لیوډ دی. که ویب لیوډ انتخابی چې په هغې کې وګورې نو ویب لیوډ ورته انتخاب کړه. ګورې ویب لیوډ کې ته کولی شي چې دغه خپل ډاکومنټ وګورې. که آوټلاین ورته انتخاب کړې نو په دې شکل یې کتلی شئ. نو لکه مختلف ویوز دي، څه رقم غواړئ چې دغه خپل لیکل وګورئ ویې ګورئ. ډرافټ انتخاب کړئ دا ډول لیکل دی ویو درکوي. نو مختلف ویوز دي، څه ډول ویو چې ستاسې په کار و نو تاسې کولی شئ هماغه ویو ځان ته دلته اپلای کړئ. د نن دپاره همدغومره، داسې بس د سبا انشاءالله پر نورو موضوعاتو خبرې کوو.